سلامونه ګرانو کتونکو، زه زرمشه خان. تاسو ګورئ زرمشه خان یوټیوب چینل. نن زما د ویډیو د هغه خلکو لپاره ده چې کوم خلک هر وخت کې په خفګان کې، په پریشانۍ کې، په ټینشن کې ناست وي. څوک د رزق سوچ کوي، څوک د لایف پارټنر باره کې سوچ کوي، څوک تنخواه له پریشان دي. زما ستاسو ته دا پیغام دی چې ګورئ، ستاسو رزق، ستاسو لایف پارټنر، ستاسو تنخواه، ستاسو کامیابی، ستا خوشحالي، ستا غم ټول د الله پاک په کنټرول کې دي. په دې شیانو باندې ځان خفه کول، ځان پریشانه کول، ټینشن اخیستل بالکل پرېږدئ. دا ستاسو په کنټرول کې نه دي. څومره رزق چې ستا دپاره لیکلی شوی دی هغه به تعالی الله پاک راکوي. څومره کامیابي چې لیکلی شوې ده هغه به تعالی الله پاک ضرور راکوي. پته شته ستاسو په کنټرول کې څه دي؟ ستاسو په کنټرول کې دي ستا نیت، ستا ایمان، ستا اعمال او الله باندې ستا ګمان، ستا دعاګانې. خفګان مخلوقه، تاسو صرف دومره وکئ چې خپل نیتونه چې دي هغه صفا کئ، خپل ایمان مضبوط کئ، الله باره کې خپل ګمان چې دی ډیر بلند کئ، خپل دعاګانو باندې ثابت قدم شئ، دعاګانې د رب نه غواړئ او ښه اعمالونه چې دي هغه کوئ. تاسو په دې شیانو کې خپل ښه نه ښه یعنی بیسټ آف بیسټ ورکئ. دا چې دي د ستاسو په اختیار کې دي. نو بیا به تاسو وګورئ چې ستاسو رب تاسو له د دې څنګه رزلټ راکوي. دومره ښه رزلټ به تاسو له راکوي چې تاسو سوچ هم نشي کولی. ټینشن اخیستو باندې، ځان پریشانه کولو باندې، خفګان کولو باندې هیڅ هم نه کیږي. کم شیان چې ستا په کنټرول کې نه وي هغې باره کې سوچ مه کوه، بې فکره شه. الله پاک چې دا دنیا یې جوړه کړې ده نو هغه ستا دپاره به لایف پارټنر هم لیکلی وي، ستا رزق هم لیکلی دی، ستا تنخواه هم لیکلی ده. ستا په ژوند کې خوشحالیانې که نشتي هغه به هم راتلونکي وخت کې ستا په نصیب کې شي. او بس الله باندې یقین وساته. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. الله په امان.